کتاب د ادبیاتو تاریخ لرغونې دوره، لیکوال سرمحقق زلمی هېوادمل، غږ بصیرالحق عادل، برخه 5. دویم د کسي غر. د پښتو په لرغونو اوسېدنځایونو کې یوه ډېره مشهوره او تاریخي سیمه د سلیمان د غرونو لمنې دي. د دې غرونو لمنې د 600 کیلومترو په شاوخوا کې اوږدوالی لري او پښتانه له ډېرې لرغونې زمانې تر اوسه په کافي تعداد د دغو ډېرو مشهورو غرونو په لمنه کې استوګنه لري. دغه د سلیمان غرونه په ځینو کتابونو او تاریخي اثارو کې د کسي غره په نامه هم راغلي دي او د جنوبي پښتونخوا، بلوچستان ډیرو او د کندهار د شاوخوا خلک اوس هم د سلیمان غرونه د کسي د غره په نامه یادوي. څنګه چې د کسي د غره په لمنو کې له ډیرې پخوا زمانې څخه پښتانه میشو، نو دوی د خپلې ټولنې له شرایطو او د دوی په جامعه کې د مسلطو فرهنګي نورمونو سره برابر ادبیات هم درلودل او دغه ادبي روایات او د ادبي اثارو د ایجاد پروسه په شفاهي او تحریري بڼه له ډېرې پخوا زمانې نه تر اوسه پورې د دغه بختور غره په لمنو کې د میشتو پښتنو قبایلو ترمنځ جریان لري. په سلګونو پښتانه شاعران د دې غرونو په لمنو کې روزل شوي دي او د پښتو د شفاهي ادب یوه عمده او بهان د چینه د همدغه غرونو په لمنو کې د میشتو پښتنو په سیمو کې موجوده ده. د پښتو ادبیاتو په 2 لرغونو تذکرو، تذکرة الاولیاء او پټه خزانه کې د کسي غره په لمنو کې د ځینو اوسېدلو پښتنو ځینې زاړه او پخواني شاعران خوندي دي چې دغه اشخاصو او اشعارو زمانه زموږ مورخانو د 3 هجري پیړۍ له اوایلو آن تر 4 او 5 پورې ګڼلې ده. څنګه چې دا اثار د پښتو په لومړنیو ادبي اثارو کې درېږي، نو ځکه ما هم د کسي غر د پښتو ادبیاتو د ایجاد په لومړنیو 3 مراکزو کې حساب کړ. د کسي د غره په لمنو کې د روزل شویو شاعرانو په ډله کې تر ټولو معلوم پخوانی سړی شیخ بیټني دی چې د ژوندانه زمانه د 3 هجري پیړۍ شاوخوا ټاکل کېدی شي. د شیخ بیټني او مناجات سلیمان ماکو په تذکرة الاولیاء کې راوړی دی چې د پښتو د زړو اشعارو په لړ کې ډیر مهم شعر دی او ځینې داسې ټکي له پاړکي څخه ترلاسه کېږي چې په فکري لحاظ له ډیرو زړو اریایي افکارو سره نښتون لري. د شیخ بیټني مناجات دا دي: لوی خدایا، لوی خدایا، ستا په مینه په هر ځایه، غر ولاړ د درناوي کې، ټوله جوي په زاري کې، دلته دی د غرو لمنې، زموږ کېږدۍ دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کړي خدایا، لوی خدایا، لوی خدایا، دلته لږ زموږ اور بل دی، وړ کورګی دی، وړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملت له نه یو، هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو وده له تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا، لوی خدایا، لوی خدایا. له شیخ بیټني سربیره د اسلامي عصر په 3 او 4 پیړۍ کې د دې سیمې 2 نور شاعران هم موږ ته معلوم دي چې ځینې اثار یې پښتو تذکرو تر موږ پورې رارسولي دي. په دغه شاعرانو کې یو هم شیخ اسماعیل دی چې د 2 پاړکي زموږ په واک کې دي. په دغه 2 پاړکو کې یوې د تذکرة الاولیاء پاڼو او بلې پټې خزانې خوندي کړي دي. د شیخ اسماعیل هغه 2 پاړکي دا دي: اول، تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لعین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هله ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. دویم پاړکی: که یون دی یون دی مخکې بیلتون دی، له کسي غره څخه زی خرخبون دی، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله، همزولي پاته سی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبونه یاره، چې هیر مو نه کړې زموږ کهول واړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي، بیلتون یې اور دی ځان په سوځیږي. د شیخ اسماعیل په 2 راغلو پاړکو کې لومړی په تذکرة الاولیاء کې او دوهم په پټه خزانه کې راغلي دي. د شیخ اسماعیل له پاړکو سربیره د کسي د غره په لمنو کې دغه وخت یو بل پخواني ویناوال د وینا نمونه هم پټې خزانې تر موږ را رسولې ده. دا ویناوال خرخبون دی چې د وینا نمونه یې لاندې وړاندې کېږي: بیلتانه ناره مې وسوه په کور باندې، نه پوهیږم چې به څه وي پیښ په وړاندې، له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو د ژړاندې، اسماعیل ستا نارو مې زړګی سوری کوي، بیلتانه خرخبون بیا له تا پردی کوي، نه هېرېږي که مې بیا نه ستا یادی کوي، په چړو د ویر به پرېسي د زړه مراندې، زمه چې اوږد یون مې دی و مخ ته، د یانت سوری به اچوم وترخ ته،
ستاسې یاد به مې وي بس د زړه و سخته که دا ځمکه غرونه ټول سیلان دی باندې. په تیرو مخونو کې تاسې د 3 تنو پښتنو ویناوالو اشعار ولوستل چې دغه 3 تنو د اسلامي عصر د 3 او 4 پیړۍ په حدودو کې دغه تاریخي غره په شاوخوا کې ژوند کړی دی. دغه 3 تنو او د دوی د اشعارو په باب موږ خپل ارزیابي داسې وړاندې کولی شو. اول، دغه 3 کسه شیخ بیټني، شیخ اسماعیل او خرقبون د اسلامي عصر په 3 پیړۍ او د 4 پیړۍ په شاوخوا کې د کسي په غره کې اوسېدلي دي او د هغه زمان د دې سیمې په پښتنو کې د نوم او شهرت خاوندارو. دلته باید دا خبره هېره نه کړو چې د دوی تر زمانې د مخه پښتانه په غور او د سلیمان په غرونو او د اوسني افغانستان اوروه په سیمو کې خپل سیاسي او ملي شهرت ته رسېدلي او حتی د دوی تر زمانې د مخه د هندوستان سیمو ته هم نفوذ کړی. دویم، د کسي د غره په لمنو کې د پښتو اثارو د دغو 3 لومړنیو هستوونکو له ډلې څخه د شیخ بیټني د ژوند زمانه استاد حبیبي د 300 هجري قمري شاوخوا ټاکلې ده. د خرقبون د مرګ کال پټي خزانې په 411 هجري قمري کال په غوړه مرغه کې خوولې ده او د اسماعیل د ژوند زمانه هم همدغه مهال ټاکل کېدی شي ځکه دا دواړه هم عصر او دواړه یو د بل په بلتانه کې سوي نارې ویلې دي. په مخزن افغاني کې د نعمت الله هروي د لیکنې لمخې د اسماعیل قبر په وازخوا کې واقع دی او وازخوا هم د سلیمان د غرو په لمنو کې واقع ده. دریم، د کسي د غره په لمنو کې دغه لومړني ایجاد شوي پاړکي د خپل جوړښتي خصوصیاتو لمخې د پښتو د لرغونو سندرو په جمله کې حسابيږي. یوازې د اسماعیل یو پاړکی په شکلي لحاظ په ظاهري ډول قطعه ته پاتې کیږي خو موږ وایو چې دا ټوټه شعر د شرقي شاعرۍ د قطعې ټول شرایط د وزن او طول له نظر نه لري او زموږ د پښتو کسرونو په ابتدایي ډولونو کې درولې شو. څلورم، دغه اشعار په موضوعي لحاظ د بیلابیلو موضوعاتو بیانونکي دي. الف، د شیخ بیټني په مناجات کې یو اورنۍ الهي منه په ډېرو ساده الفاظو کې بیان شوې ده او موږ له دغه مناجات څخه په پښتو ادبیاتو کې د عرفاني افکارو د پیدا کېدو لومړني او ابتدایي څرکونه هم ایستلی شو. ب، په دغه مناجات کې شیخ بیټني د خپل خلکو زیاتېدو هیله څرګنده کړې ده. دغه سي افکار په زړو اریایي ادبیاتو کې هم بیان شوي دي. استاد عبدالحی حبیبي د شیخ بیټني دغه مناجات د ریګویدا له ځینو سندرو سره مقایسه کړي دي او د شیخ او د ریګوید د یوې سندرې ترمنځ مشابهتونه هم ښوولي دي. یم، د شیخ بیټني د مناجات مطالعې څخه د هغه وخت د پښتنو د ژوندانه اشکال هم ښکاري. دال، د شیخ اسماعیل یو پاړکی دینی او اسلامي روحیه لري او د همده بل پاړکی او د خرقبون پاړکی د کورنۍ د غړو ترمنځ د مینې او محبت روحیه تمثیلوي. هي، د کسي د غره په لمنو کې دغه ایجاد شوي لومړني پاړکي د پښتو لومړنیو پاړکیو کې حسابيږي نو ځکه په دغه اشعارو کې د هنري ښېګڼو ښکلا پلټنه چندان مورد نه لري خو بیا هم د شیخ بیټني په مناجات کې یوه ساده او ابتدایي ښکلا لیدل کېږي. دریم، ملتان، د مورخانو او د تاریخي کتابونو له لیکنو معلومیږي چې د لومړیو 2 اسلامي پیړیو په شاوخوا کې پښتانه په کافي تعداد د سلیمان د غرو له لمنو او د پښتونخوا له سیمو د سن او پنجاب سیمو ته ورغلي او میشت شوي وو. ځینې مورخان په دې عقیده لري چې په لومړیو اسلامي پیړیو کې په سند او ملتان کې د اسلامي حکومتونو د ټینګښت یو دلیل په هغو سیمو کې د پښتنو موجودیت و. د پنجاب او سند سیمو ته کوچېدلي پښتانه د خپل شجاعت او مردانګۍ له پلوه په سیمه کې د راجاګانو محلي حکومتونو د توجه وړ وو. له همدې امله د پنجاب په غربي برخو ملتان کې له اوسېدونکو پښتنو څخه شیخ حمید لودي د 370 هجري قمري په شاوخوا کې د لاهور او پنجاب د راجه لخوا له ملتان نه نیولې تر لغمان پورې د پرتو شاوخوا سیمو حکمدار وټاکل شو او راجا جیپالا د دغو پښتنو د حکومت په وسیله د خپلو غربي سرحدونو ځان ډاډمن کړ او په دې توګه د 4 هجري پیړۍ د 2 نیمایي په جریان کې د ملتان د لودیانو د حکمرانۍ بنسټ د شیخ حمید لودي لخوا کېښول شو او په دې ډول پښتانه په اسلامي عصر کې د هند په یوه برخه کې قدرت ته ورسېدل چې د غربي پنجاب له ځینو برخو ملتان نه سربیره د پښتونخوا اوسني افغانستان ځینې سیمې هم تر لاس لاندې وې او د پاچاهۍ مرکز ملتان و. تر شیخ حمید لودي وروسته د لودیانو د پاچاهۍ سلسله د په کورنۍ کې جاری وه. په شیخ حمید پسې د زوی نصر او بیا یې لمسی داود د ملتان د لودي کورنۍ حکمرانانو. د دې کورنۍ بقایا تر 432 هجري قمري پورې هلته وو. د ملتان د لودي شاهي کورنۍ یادونه مو په دې ځای کې ځکه وکړه چې له دغه شاهي کورنۍ څخه 2 تنه داسې کسان موږ ته ښکاره دي چې پښتو پاړکي ځینې پاتې دي. نو د همدغو 2 تنو پخوانیو پښتنو ویناوالو د موجودیت له امله موږ د ملتان سیمه د پښتو ادبیاتو د ایجاد په لومړنیو مراکزو کې وشمارله. د ملتان د لودي شاهي کورنۍ په 2 تنو ویناوالو کې یو نصر لودي دی او بل شیخ رضا لودي. د نصر لودي او شیخ رضا لودي لږ احوال او اشعار شیخ احمد ابن سعید لودي په خپل کتاب اعلام اللودعي په اخبار اللودي کې راوړي دي. دا کتاب په 680 هجري قمري کې لیکل شوی دی. دغه 2 لودي پښتنو اشعار او احوال بیا کامران خان سدوزي په خپل کتاب کلید کامرانی کې
د مخنی یاد شوي شیخ احمد ابن سعید لودي د کتاب له مخې راوړي دي. کلید کمرانی په 1008 هجری قمری کې د کندهار په شهر صفا کې لیکل شوی دی او دغه کلید کمرانی لمخې بیا دغه اشعار او احوال محمد هوتک په پټه خزانه کې اخیستي دي. په دې ډول موږ وینو چې د ملتان د لودیانو اشعار په 3 واسطو تر موږ پورې رسیدلي دي. په دغه دوه تنو ویناوالو کې نصر لودي د شیخ حمید لودي زوی دی چې تر خپل پلار وروسته په ملتان کې پاچاهۍ ته هم رسیدلی دی. د پاچاهۍ زمانه استاد عبدالحی حبیبی د 390 هجری قمری شاوخوا خولې ده. د دې کورنۍ بل ویناوال شیخ رضا لودي دی چې د شیخ حمید لودي وراره او د نصر لودي د اکا زوی. شیخ رضا لودي د شیخ حمید لودي د پاچاهۍ په زمانه کې د اسلام د مقدس دین د تبلیغ لپاره پښتونخوا ته تللی. پټه خزانه وایي چې د 2 کاله د کسي په غره کې ګرځېده او ډېر خلک مسلمانان کړل. پټي خزانه دغه دوه سره تر زامنو شیخ رضا لودي او نصر لودي 2 پاړکي خوندې کړې دي. دا پاړکي د لیکونو خطونو په بڼه تبادله شوې دي. په دې پاړکو کې لومړی پاړکی د شیخ رضا لودي دی چې د کسي له غره نه ملتان ته خپل د اکا زوی نصر لودي ته استولی دی. هغه شعر دا دی: د الحاد په لور د ترپلل ګروه د زموږ وکوراوه، موږ رونلې په زیار نه تا په تور و توراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه، هغه ګروه د وس اړه کړ چې پلرو د رڼاوه، لودي ستا په نامه سپک سو که هر څو مو درناوه، نصر نه موی لکه حاله لودي نه یې پکاوه، زموږ رغا دا ستا له ګروهه دورزلوي په رغاوه. کله چې دا لیک په ملتان کې نصر لودي ته رسېدلی دی نو یې د ځواب په لاندې ډول ویلی دی. د نصر لودي ځواب دا دی: د الحاد په تور تورن سوم، زه لرغون خو ملحد نه یم، زما دخنه هسې تور راکړئ، که ملحد یم د دخنه یم، له اسلام نه تر پلمه تورانو څخه په ترپلیم، ګروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروړ په لرغونی یم، د اسلام پر حق په ظلم و تورانو ته تیاره یم، د لودي زوی سنتي یم، د حمیل له لوړ کاله یم، تورانی د خن چې وایي زه له ګروه په اړه یم، دا یې تور تاسې دروهه وې، زه مومن ستاسې پتله یم، د دخنو ویناوې مغږه زه لودي یم څو زه یم. په دې 2 لړو شعري ټوټو کې شیخ رضا د خپل اکا زوی نصر ته ویلي دي چې ته له سنت او خپل لارې اوښتی او د پلرو عقیدې لار دې پرېښې ده. نصر په جواب کې ویلي چې زه پر سنت ټینګ یم، کوم تورونه چې د لارې د پرېښودو په باره کې پر ما لګول شوي دي هغه دروغ دي. په دغه شعرونو کې راغلي خبرې له ځینو تاریخي وقایعو سره اړه لري چې د اشعارو د مفاهیمو د پوهېدو لپاره موږ اړ یو چې دغه تاریخي مسایل لنډ تشریح کړو. د ملتان لودي شاهي کورنۍ د غزني له پاچاهانو سره په رقابت کې واقع وه او تل به د غزني د پاچاهانو لخوا د ملتان پر لودیانو حملې کېدلې او تر هغې چې د کورنۍ د پاچاهۍ سلسله د غزني د پاچاهانو لخوا ختم کړل شوه. مورخین په دې عقیده لري چې د ملتان پر لودیانو د قرمتیت او الحاد تورونه هسې خوشي بابیزي خبرې دي او د همدې تور په وسیله د غزني پاچاهانو د ملتان د لودیانو د ټکولو لپاره ځان ته یو بهانه پیدا کوله. که نه وي د ملتان لودیان هم مسلمانانو او د غزني پاچاهان هم مسلمانانو نو څنګه کېدای شول چې یو مسلمان باچا دې پر بل لښکر وکړي؟ همدا علت و چې د ملتان پر لودیانو د الحاد او قرمتیت تورونه لګول کېدل او دا یې خول چې دوی له اسلامي سنت او اسلامي لارې اوښتي دي او په دې توګه د دوی د وهلو او پر دوی د حملې لپاره شرعي جواز پیدا کوو. لکه چې تاسې د نصر لودي په جوابیه پاړکي کې ولوستل، نصر د الحاد تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې زه مؤمن یم او پر خپله پخوانۍ لاره ټینګ یم. ملتان یو له هغو سیمو ګڼل کېږي چې په اسلامي 4مه پیړۍ کې هلته د پښتو ادبیاتو د ایجاد زمینې موجودې وي. ملتان په پخواني هند کې تر اوسه معلومه لومړنۍ سیمه وه چې پښتو ادبیات پکې ایجاد شوي دي. تر دې زمانې وروسته د اسلامي عصر په بېلابېلو پیړیو کې پښتانه د هندوستان ډېرو سیمو ته تللي او هلته مېشت شوي دي. د دوی له مېشتېدو سره په هندوستان کې د پښتو ژبې د ادبیاتو د ایجاد او ودې زمینې هم برابرې شوي دي او په وروستیو اسلامي پیړیو کې له ملتانه سربیره د هندوستان په ډېرو نورو ښارونو کې پښتو ادبیات ایجاد شول او پښتو اثار ولیکل شول چې دا جریان له 4مې هجري پیړۍ نه تر نن ورځې پورې روان دی. د ملتان د لودي شاهي کورنۍ د پاړکو ارزښتونه. د ملتان د لودي شاهي کورنۍ د 2 تنو غړو نصر لودي او شیخ رضا لودي پاړکي د پښتو په پخوانیو منظومه اثارو کې شامل پاړکي دي او د همدغه 2 تنو پښتو ویناوالو د پاړکو له امله موږ تر غور او د سلیمان تر غرونو وروسته ملتان دریم مرکز بولو چې پښتو منظومې پکې ایجاد شوي دي. دا منظومې د خپلو شکلي جوړښتونو له امله په ظاهري ډول د شرقي شاعرۍ قطعو ته ورته پاړکي دي، خو موږ ته دا راښکاري چې دا پاړکي د پښتو د ولسي شاعرۍ کسرونو ته ډېر ورته دي او دا 2 پاړکي موږ د
پښتو د لرغونو سندرو په جمله کې شامل ګڼو چې په وروستیو اشکالو د کسرونو په بڼه تحول موندلی دی او اوس هم موږ د کټواز او بنو د مروتو ګنډپورو په سیمو کې ډیر کسروال شاعران پیدا کولی شو. په معنوي لحاظ پاړکي د یو مناقشې بڼه لري چې په غالب ګمان د لیکونو په بڼه تبادله شوي دي او د اسلام مقدس دین او له محمدي سنتو څخه د پیروي په دفاع کې ویل شوي دي. په یو پاړکي کې رضا نصر ته ویلي دي چې تا خپل اسلامي لار پرېښې ده. په جواب کې نصر رضا ته کښلي دي چې زه پر خپله لاره ټینګ یم. زما په باره کې چې تا څه اورېدلي دي هغه د دښمنو تورونه دي چې په دې حساب دواړه پاړکي په یو ډول د اسلام په دفاع کې ویل شوي دي. په دې دواړو پاړکو کې ځینې داسې ژبني او ګرامري ترکیبونه لیدل کېږي چې نن په عامه پښتو کې د استعمال موارد نه لري. دغه ډول په دې پاړکو کې ځینې داسې لغات هم شته چې په عامه پښتو کې موږ نه استعمالوو. په دې اساس هم دا دواړه پاړکي د ژبنیو څېړنو له پلوه هم د اهمیت وړ دي. په دې پاړکو کې د هنر پلوشې نه ځلیږي او د 4مې هجري پیړۍ د معمولي پښتو په چوکاټ کې ساده خبرې په نظم کې راوړي دي. د لومړنیو 3 مرکزونو ایجاد شوو ادبیاتو یوه کتنه. په تیر بحث کې موږ هغه 3 مرکزونه وښول چې د اسلامي عصر په لومړیو پیړیو کې د پښتو لومړني اثار په همدې مرکزونو کې ایجاد شوي دي. دا مهال پښتانه په زیات تعداد کې په همدې سیمو کې پراته وو. غور، د کسي غر او ملتان 3 داسې مرکزونه چې پښتنو پکې خپل محلي حکومتونه درلودل او یا تر خپل قبیلهي نظام لاندې پکې ژوند کاوه. د پښتونخوا، افغانستان او پخواني روه نور سیمو کې پښتانه خواره او د سند او پنجاب لمنو ته هم په کافي تعداد کې رسیدلی او د پنجاب په یو خورا لرغوني ښار ملتان کې حکومت هم جوړ کړو. په دې مرکزونو کې چې کوم ادبیات ایجاد شوي دي هغه ادبیات د لاندې خصوصیات لري. اول، په اسلامي لومړیو پیړیو کې ایجاد شوي پښتو ادبیات د خپلو شکلي جوړښتونو له مخې د پښتو هغه لرغونې سندرې دي چې د خپل جوړښت له پلوه له زړو اریایي ادبیاتو سره نږدېوالی لري او د پښتنو خپل شعري اوزان دي چې دغه اوزان د پښتون ولس ترمنځ موجود او مروج او دا نمونې راڅرګندوي چې د اسلامي عصر د لومړیو 4 پیړیو په دوران کې په دغه مراکزو کې ایجاد شوي پښتو اشعار په خپلو دغو لرغونو ملي او اذانو کې ویل کېدل. دویم، په دغه سندرو کې ډیر پیچلي موضوعات او افکار نه دي بیان شوي بلکې د هغه زمان له غوښتنو د پښتنو د موقعیت او پاملرنې د مفاخرې او په حربي او پوځي کارنامو ویاړ له خپل قوم او کورنۍ سره مینه د دې سندرو د بیان اساسي موضوع ده. د اسلامي اساساتو حمایت هم دغه سندرو په بیانونو کې شامل موضوعات دي. دریم، د اسلامي لومړیو پیړیو پښتو پاړکي لکه چې د شکلي جوړښت له پلوه خپله ملي بڼه لري او د نورو ژبو د شاعرۍ اغیز پر دې شعرونو اوزانو او اشکالو نه لیدل کېږي. دغه رنګه د نورو ژبو اثرات هم پر دې اشعارو زیات نه لیدل کېږي. یو نیم د عربي ژبې او نورو ګاونډیو ژبو لغات هم په دغه اشعارو کې شته چې دا ډول اخیستنې د اسلام د پاک دین له راتګ او له نورو ژبو سره د ګاونډ او راشه درشي له امله طبیعي عمل دی. څلورم، په دې مراکزو کې ایجاد شوي اشعار ساده دي او هنري رنګینۍ نه لري او په ځینو کې د هنر توم نه ګرد سره نه لیدل کېږي. ویناوال سک سیخت خپل مطلب ویلو پیل کړی دی او د هنري رنګینیو خیال نه دی ساتلی. خو دا خبر هم باید هېره نه کړو چې د دې پړاو په اشعارو کې ځینې په سادګۍ کې هم ښکلي دي.